کې شریکېږم د نور نیک اعمال بیا به بعضې خوب غرمې نه بعد لږ شان وکړو ګنټه دوه بیا به مازدیګر مونځ له راشو داسې یو روټین او ترتیب او ټایم ټیبل جوړول پکار دا بې ټایم ټیبله خوبونه چې دا سړي صحت له نقصان ورکوي او انسان د ډېرو خیرونو نه محروموي زما محترم ورونو نو دا ډېرې بهترینې ورځې او شپې به موږ تاسو باندې روانې د دې انتهایي قدر او احترام پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ووایي اصل پکې سخاوت ډېرو دومره سخاوت د الله په نبی صلی الله علیه وسلم کې چې کله به مشرکان ولید د الله نبی چې سبو سر لاس کې وای خلکو لور کول داسې او داسې او داسې خرل به سم نو بعضی مشرکان بخپل کې یو بل تویلي وای دا تاسو پیغمبر دی چې دا د غریبۍ نه نه یریږي دومره مال تقسیموي چې سبو سر لاس چې دې بیخي د دین اړو یریږي نه چې دا غریبي لاس شي دی او چاته به محتاج شم دي چې سبو سره یې لګي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې اسیم دا سخاوت ډیر زیات خو چې کله رمضان راغی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس پټول خلکو کې ډیر سخاوت والا د الله خوب نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا فرمایي وکانه اجود ما یکون فی رمضان او د الله نبی چې کله رمضان راغی بیا ډیر سخاوت وکاو ډیر صدقې وکولې د الله نبی صلی الله علیه وسلم حين يلقاه جبريل چې کله سره جبريل ملاقات کاو او ناشنا فضیلت د رمضان دا و دې حدیث کې چې وکانه جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القرآن جبريل علیہ السلام د رمضان په ارش فکر اتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به قرآن اړولو دلته دوه فائدې واوره یو فائدہ دا چې جبريل علیہ السلام په هیڅ یو میش کې ارش په نه دی راغلی په هیڅ یو میش کې ارش په نه دی راغلی او د جبريل علیہ السلام سره د الله د نبی ډیره مینه و سورته مریم کې داغي تذکرہ شته د آیت چې نازل شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دی جبريل ته ویل جبريل ته ولې روزانه ناراضي زمون خاله ډیر ډیر ولې ناراضي چې لګ لګ راځي زما خاله کله کله را روانه ولې ته زما ملاقات زر زر نکې هر وخت ولې ناراضي اکثر مما تزورنا دا هغه حالت نه ډیر راځي چې دا ته موجوده کوم ملاقاتونه کې دا ملاقاتونه دي لګ ډیر کا تاسو زما ډیر محبتي چې تراشي دا زما زړه راټولېږي نو جبريل علیہ السلام جواب لا نو ورکړی چې الله دا آیت راولېګل او جبريل علیہ السلام هم ته دا آیت به ولوست چې الله پاک دې وایي وما نتنزل الا بامر ربك سوره مریم کې آیت نازل شي جبريل علیہ السلام ته الله ویل دعوت وایا او دغه د جبريل وینا د قران یې سو ګرځیدا وما نتنزل الا بامر ربك منګ ټول ملائک زمکه ته خپل خوخه نشو را کوزیدل مگر چې کله راته رب حکم وکړي چې زئی نبی ازو د جبريل علیہ السلام په شان د ملائکه سردار په خپل خوخه زمکه ته نشي را کوزیدل چې الله ته اجازه نه کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبريل ملاقات ډیر خوخو نو صرف دا یو میاشت رمضان چې دا موتانه په غفلت کې روانه ده او موتا چې ډیر بی غوري او بی وفایده سره وکړله الله رب نعمت کو په جون کې به رمضان راکړه د دې نعمت قدر مونږ نه پیژند دا هغه میاشت زما محترم ورونو چې دې کې به عرش په جبريل راتلل او دې عرش په کې به څه کول یو فضیلت خدا شو دویمه خبره چې تما کوله دې حدیث کې بل فایده غدا ده چې عرش په به د الله د نبی سره قران ویلو نو د رمضان په شپو کې سویل پکار دي قران ویل پکار دي قران ویل په منځ کې په قیام کې او قران اوریدل دا پکار دي نو جبريل علیه الصلاۃ والسلام به د الله د نبی سره فیدارسه القرآن دور د قران به وسکو مدارسه او بیا حدیث کې راځي فل رسول الله صلی الله علیه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله چې جبريل علیه السلام د شپې د الله د نبی سره ملاقات وکړو صار نه بد الله نبی دومره په یو جذبه کې چې دا تیزه سیلې چې لګي د تیزه سیلې نه به ډیره تیزه صدقه کوله چې سیلې ور پسې نشو رسیدل یعنی دومره ډیره صدقې وکول او دومره تیزه صدقې وکول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې صدقات هم ډیرو نو رمضان کې یو د دې عمل ډیر اهتمام موږ له وکړ دی چې د مسلمان د روزدار د روزماتي پروګرام موږ زمون په محلو کې زمون په علاقو کې زمون په رشتہ دارانو کې کونډې زنانه شته کنيشته یتیمانان شته کنيشته غریبانان خلک شته کنيشته دسه خلک شته کنه چې پلارانې چې په جیلونو کې دي اسیران دي یا په سفر کې دي یا په بل یو پریشانې کې دي یا په هسپتال کې اپریشن کړي پراته دي د ګټي وټي سوک نشته
او دغه خلک همداسې پراته دي قلارې په کورونو کې دې دروازې ته ګوري چې څوک به یو کاسه راوړي د داسې خلکو دعا کړي واخسته تېره جمعه مې ورته ویلي والله چې الله به دې زندګي بدله کړي داسې نیکۍ پسې به عمر فاروق د شپې ګرځېده هره شپه چې هغه یو شپه ګرځېده هغه وږي او تږي ماشومان یې وکتل چې مور تاسې تشه کټوۍ کې سمسۍ تاوول راته وایي دا څه دي هغه ته زه خپل کار کوم څه به وینم هغې نه پېژانده چې دا عمر بن خطاب وایي نه ما ته ووایه کېدی چې زه ستاسو مدد وایي څه دي خو کور کې څه نشته دی شپه شوله ټوله ورځ یې ناره تېره کړه بچو مې جاړي راته سوله ورکړم هسې یې لوبو مه لګېم تشه کټوۍ ده او دا سمسۍ پکې تاوم او زه ته یم چې بچو لږ صبر وکړه اوس به پخه شي دا ترکاري اوس پخېږي اوس څه وکړم ما سره خو بل حل نشته وایي ښه نو لاړل عمر رضی الله عنه هېڅ یې ونه ویل دې ځای نه روان شي خپل غلام اسلم چې کوم د خادم هغه ته وایي وایي بچی راځه وایي وایي د شپې څه کوې وایي د شپې یو عجیبه نیکي ده وایي که جنت ګټل غواړې راځه وایي بیت المال ته لاړې بیت المال کې چې کوم غوړي وو کجورې وې دغه رنګه وړه وو د خوراک چې څه سامان ټول یې راواخست او عمر فاروق رضی الله عنه د شپې په تیاره کې هغه بوټه او هغه بورۍ په خپله را په شا کړه غلام ورته وایي اسلم وایي مال یې راکړئ زه ستاسو خادم یم وایي نه د دې امت د دې خدمت بوج الله زما په ولو اچولی قیامت په ورځ الله تپوس به زما نه کړي په خپل را په شا کړه عمر رضی الله عنه هغه بورۍ او بیا یې راوړله او هغه زنانه تیل خورې ورته لږه اخوا شه او مالک پرېږده دې ماشومان له څه شی پخوم او د شپې کېناسته اسلم خپله دا واقع بیانوي وایي زه چې داسې ورته اخوا کېناستم په خپله لاړې عمر رضی الله عنه ښایسته غټه ږیره وه وایي چې کله به وایي د اور له پوکې ورکوو دا لرګي کېښوده دې نغري کې وایي دا د اور دا خزلې راتلې د عمر فاروق رضی الله عنه په دې ږیره کې ولګېدلې نو هغه اور یې بل که هغې نه بعد یې هغه د خوراک څیزونه راواخسته هغه الوا یې پخه کړه ماشومانو له وایي چې کله یې ورله الوا پخه کړه مخې ته یې ورله کېښوده وایي چې بچې دا خورئ شابه نو بیا ورته وایي داسې کېناسته به یو ځای کې داسې یو فاصله باندې دې ماشومانو تماشه کوي وایي ما ورته چې امیر المؤمنین شپه ده د آرام ټیم دی دومره خواري دې وکړله بس چې کم کار وشو حلوا دې موله پخه کړه ماشومانو له زه چې اوس ځو که نه څه آرام به کې که نه به کې وایي ما ته یې ویلې زما د الله په ذات قسم دا ماشومان ما په ژړا لیدلي چې دا مې په خندا نه یې لیدلي والله که دې ځای نه لاړ شي دا عمر فاروق رضی الله عنه نیکي ګټي لګیا دی د ماشومانو مزاج دا دی چې کله خوراک وکړي مستۍ کې بیا راځي بیا خامخا خاندي مستي م کوي و چې کله دې ماشومانو د الوا وخوړله او مستی یو بل سره شروع کړله نو عمر رضی الله عنه ویل راځه چې اوس ځو وایي زما مقصد اوس پوره شي او بیا خادم ته یې ویل چې دا کور په نښه کا چې دې له موږ د بیت المال نه مستقل وظیفه مقرر کړو دا خو ډېر محتاجه خلک په دې نیکو پسې به زموږ د امت مشران د شپې ګرځېده چې یو نیکي وګټو یو ښېګړه وکړو یو صدقه وکړو یو نیک عمل او نور ګڼ واقعات دي سړی به کومه واقعه د هغې بیانوي نو الغرض مقصد مې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رمضان کې صدقې ډېرې کول موږ له هم پکار ده یو کونډې کره یو 2 تروړې وړه ولېږه یو ډبه غوړي ولېږه لږ دال ورکره ولېږه لږ لوبیا کلول واخله هغه ورکره ولېږه لږ غونې چیني ولېږه داسې یو بل څیز ولېږه کوم چې تا ته پته ده چې د ضرورت څیزونه دي کجورې ورکره ولېږه روزه ماتې به پې کوي تا ته به الله رب العالمین اجر درکوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو انسان په یو مؤمن باندې افطاري وکړي هغه له یو ګوټ اوبه ورکړي په افطاري کې نور وسې نه کړي ګوټ اوبه یا له یو کجوره ورکړي الله رب العالمین د هغه روژې هم هغه له پوره اجر ورکړي او د هغه عمره اجر الله دله هم ورکړي دا چا چې په روژه ماته کړه الله رب العالمین سره خو ډېرې غټې خزانې دي نو په کار ده چې موږ تاسو د افطار صائم پروګرام د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما باره کې درته ما ویلو هغه به ځان له روژه ماتې نه کوو چې کله به کېناسته روژه ماتې ته ځان سره به خامخا یو مسکین یو غریب یو یتیم یو میلمه څوک به داسې کتلو چې ما سره یو ځای کینی او ما سره خوراک وکړي دا زموږ د امت سلف دي موږ د دغه خلکو تابعدار ځان ته وایو موږ دغه امت دی دغه زموږ مشران دي چې الله قرآن کې فرمایي موږ ته چې د دوی په شان ایمان راوړئ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که هدایت هم پکاري د صحابو په شان ایمان راوړئ صحابو په شان کردار دا اختیار کوي هغه مراتب ته موږ نشو رسېدلی دا چې کومه مجاهده ده او د هغې په زړه کې کوم اخلاص او د هغې چې کومه تقوا و هغې ته موږ نشو رسېدلی